او دا ښځه خامخا اوچته وغواړو چې بیا داسې په فوټپات باندې هر چا کورونه خو نه جوړ کړي چې دوی موږ له بس همدا یو کیسه جوړه کړې ده چې کله پلونو لاندې ناست یو. دا موږ سرپرسته سلامان ته لاړه په دا نړنو میډم بیا بس بیا په زور باندې بوزو. بزی دا پلنې خاوند زما مړ دی دویم لی ورکړم دویم د دې ماشوم پلارو 3 کاله پسې ماله طلاق راکړو. مور چې کومه ده دې ته اکیوټ جاینډس ورته موږ وایو زیړ زیړی هغه مته شوی دی. 4 شپې د دې ماشوم خپه چا راښکلې ده الله ته پته راکړي که چې چا تختی یم کوشش کوي د بوتلو یې 10 کسانو بوتله سبا دا واپس بیا راغلی. چې یا عزت مې پکې هر سر سي چې عزت مې لاړ په جون کې پاتې شو. یو خو دا زنانه ناسته اوس په موږ ورځو ستاسو هم ډېره مننه سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دا ښاغلي یو ځل بیا راغلل یو زنانه ناسته ده د بي آر ټي سټیشن لاندې صدر کې دې سره به نن څه کوو انشاءالله العزیز جي ورسره 2 واړه هم دي انشاءالله دې سره داسې کار کوو که نه چې دا کومه ان جي او موږ سره دغه کړې ده هغې ته خو دا خامخا حواله کوو او دا 2 ماشومان چې کوم دي که نه دا به انشاءالله زمونږ کور چې کوم دی هغه زمونږ یو پراجیکټ دی زمونږ یو سکول دی یتیمانانو دپاره که نه نو هغه کې به انشاءالله دواړه ماشومان هغې کې داخلو. میډم راغلی ده میډم را سره به لاړه شي هغې مطابق په دې په خپل دغه وکړي هلته به یې داخل کړي درله او دا ښځه خامخا اوچته وغواړو چې بیا داسې په فوټپات باندې هر چا کورونه خو نه جوړ کړي چې دوی موږ له بس همدا یو کیسه جوړه کړې ده چې کله پلونو لاندې ناست او کله دغه لاندې ناست نو داسې نه پکار بس چې چېرته موږ اوس دا وینو دا به انشاءالله راوچتو دا نه پرېږدو. هغوی تاسو سره نور هم خبرې کوو ریاست خو ذمهواري اوچته کړې وسایل ورسره شته د دې د بهر ناسته هېڅ جواز نه جوړېږي څه به ورسره کوې میډم؟ بس موږ به اول کوشش کوو چې دا خو موږ سره ښه په رضا سلا باندې لاړه شي که نه بیا به موږ دې ته ګورو چې دا ډرګ اډکټ ده نو دې ته به علاج شروع کوو د دې موږ سره دغه شته موږ به دې ته علاج شروع کوو چې ماشومان دي ورسره هغه به زموږ کور ته موږ شفټ کړو انشاءالله د هغې به ښه تربیت او ښه دغه کېږي خو که دا موږ سره په رضا سلا باندې لاړه په دا نړنو میډم بیا بس بیا په زور باندې بوزو. السلام علیکم خورې څنګه یې طبیعت دې ښه دی ټیک ټاک یې دا دې بچیان دي وایي ته هم درسره شپه دلته تېروي نو یخني نه ده ولې نه دی چې ټوله شپه به رابلي الله اکبر نه نو ځان سره په دې توډیانو پړه څه نه کېږي کور ته ولې نه ځې بزي دا پلنې خاوند زما مړ دی دویم لی ورکړم دویم د دې ماشوم پلارو 3 کاله پسې ماله طلاق راکړو بیا چې اوس روژه کې مې بل سره نکاح شوه هغه چې دې بچیو ته هم کېناستل د هغه به وال ټکولو هسې به یې وال ټکولو نو ما ویل چې اخر زه به دې چا کره لېږم خدای دپاره کا خاوند څه شو هغه بس ما سره جنګ جګړه وکړه ما ته یې ووځه خور کره یې بوتلی یم زه ترې رالم او یې د کوم ځای یم د چرسدې مقام قبیله دې شته ولې مور پلار دې شته مور پلار نو هغې کره ولې نه تېرې مور پلار مې نشته نشته نو دا واړه نور بچي دې شته څونه دي دلته دا رجي ځوان زوی مې دی ګاډی چلوي سوزکي هغه ته چې مخامخ شي ویل ځان درته ولم نو مې بچیا ما د ویشتو کار او خلکو وی چې زوی سوزکي چلی تا بوزي ته وسره نه رښتیا وا بچیا علاقه دي شي هغه مور دې نه بل وی د 400 خلک ډیر خواږه خلک دي اوس ګوره بچیا دا زما د ویختو حل دی گنجی کړي ما نه گنجی کړي دم سره مې چې دا خو دا واړو چې لاړ شي چې خلک نارینه سره خړی ما دام برداشت کړه دا زه د اوسېدو نه دی دې ځای نه ځو ښه چې د حکومت ته بوزي چې ښه کور دله درکړي ځای دله درکړي وخت دی دا
زه بدل درکو ماشومان به پکې ښه سبق مبق وي او دوی به ښه تربیت کېږي که نه او تا ته به هم روټۍ چای هر څه میلاویږي نو به دلته د فایده څه ده د حاصل که نه چې یا عزت مې پکې هر سر سي چې عزت مې لاړ په ژوند کې پاتې شو او دا شپه به دا واړه څنګه تېرې دا خو یخني ډېر دغه خپې ولي رولي دغه مخامخ ته دا لږ جاړي خپله مې خوب نیټو 4 شپې د دې ماشوخ په چا راښکلې ده الله ته پته راکړي که چې چا تختی یم کوشش کوي د بوتلو دا ځای ستا دپاره سیف نه دی نو موږ به تا بوو الله مې عزت وکړه عزت راځه خورې راځه دا وړو څه شته دا سامان یو څه کوي دي هر سم دم دې دغه مال اوسه غرض میټه مغشتې دي دا بړستنه یو داسې کار دی چې دا اوس په فوټپات باندې هم دغه شی جراثیم دي که نه دا پرېږده که ضروري سامان دي پکې د دې نه لخیسته درکړو د دې نه به مزیداري کله درکو خبره وته پرېږده بس داسې یو خانداني کمبل به درله والو پرېږده دا لرې که دا ګل دی پرېږده زه له راړم عالم لره دلته څه کار کوي زما مخامخ دکان دی که نه دا لسو کسانو بوتله سبا دا واپس بیا راغلي دا ماشومان دي په دې یخنۍ کې پراته دي د شپې دا ورځې دا ورسره ناست دی دا ګندګیري ده دغه دي د دې هېڅ قسم دغه نه داسې نشه کوي دا خور نه دا نشه نه کوي خو د دې تقریبا ودونه هم 2-3 شوي دي د دې زلمي زامان هم شته دلته کې سوزکي چلوي دا لاړه چې بوځي دا واپس راځي دا د یو پلار زوی دی دا د بل پلار زوی دی د دې رور راغلی و رور یې ورته و چې دا چاله ورکړه دا ماشوم دا به زه تا بیا ځان سره بوځم نو دې وایي زه تا چاله دی به ته بوځې دا ستا خپله وینه ده دا ماشوم به څه کوي وایي دا بل چاله ورکړه ستاسو څه وینا ده ستاسو غوښتنې د حکومت چې د دې زموږ وینا دا ده چې دې ته د سر سایه میلاو شي خو مستقل میلاو شي سبا دلته بیا رانه شي دغه ټوله شپه دا ماشومان زه وینم که نه شپې مونږ ناوخته راځو دا بغیر بسترې بغیر دغه پراتې مور سره پراتې خوا کې خو لکه مور یې لکه ځان پټ کړي دا یو اړخ دی یو بل اړخ دی خطرناک دی چې دا واړه بالکل خطرناک دی جی یخني دا سهل دی چې لاړ شي واپس به نه راځي زه خدا وایم انشاءالله بیا به نه راځي دې له به دومره نزي که نه نو زموږ طرف نه هېڅ دغه نشته حکومت به له ښه هر څه ورکوي چې دا نزي که نه خپل دغه باندې نزي وش باندې دا نزي نو موږ به دې له هر څه ورکوو انشاءالله خپل پوره کوشش به کوو چې دا موږ رسوو په دې باندې د دې لپاره خو پروجیکټ شته تاسو څنګه یو خبرو که زمون کور یو پراجیکټ دی زمون کور په خزانه روډ باندې هغې دپاره زمونږ هم د داسې ماشومانو یتیمانانو دپاره یو خپل لوی سکول په هغې کې هر قسمه فیسیلیټ دا به انشاءالله اعلی تعلیم یافته هلک د ده نه جوړي او دا مور به یو تعاون به تم کې یو به سخت او په ځان تم تېری یوازې د دوی کار نه دی دا چې دوی سهولت درکوي ته به تعاون دوی سره کوې ته به دې بچو زندګۍ ته وګورې خپل ژوند ته وګوره ذلیله شوې ته بچي صفا ساتلو دا خو ستا بچي دي که نه دا خو ډېران چرګوټي نه دي راځه خورې راځه جی ډاکټر صاحب تاسو کتل
څه کمې بیشي د ماشومانو صحت څه وایي د مور حالت یې څنګه جی دا خو موږ پراپر طریقې سره چیک کړلو ماشومان چې کوم دي د یو ماشوم خو چیسټ مسله هم ډېره زیاته شته او دې نه علاوه سپوټم کف هم پکې شته دی دا بل چې کوم غټ ماشوم دی ته پراپر طریقې سره کلینیکلی خو داسې څه مسله نه ښکاري خو بهرحال د دې ماشومانو او د دې مور چې کوم دی دا بیالایز موږ ټول لیږو مطلب دا دی چې ټول ټیسټونه موږ لیږو پای کې بل الټراساوند هم راځي وینې ټیسټونه به هم راځي ایکس رې وغیره به هم راځي او بل دې نه دا مور چې کومه ده دې ته ایکیوټ جاینډس ورته موږ وایو زیړ هغه متشوي دی او دې نه علاوه لږ نه انتهایي پیل ښکاري او بل دې نه علاوه چې کوم د سکین هم ډېر زیات چې کومه دی هغه شوی دی او هایډریټ شوی هم ده نو ان شاء الله پراپر طریقې سره به ټریټمنټ وشي دا به ټیک شي مطلب دا چې بیالایز وشي بیالایز نه پس به پراپر طریقې سره زموږ خپل یو پلانینګ وي چې فیسیلیټیز تاسو به دې ان شاء الله پرووایډ کوئ فیسیلیټیز خو موږ سره لږ نه ډېر زیات دي چونکې زموږ سایکیاټریک هاسپټل دی او پای کې چې کوم دی زموږ ډاکټر صاحب هم په خپل وی خواجه یونس صاحب دین له موږ سره خپل سینیئر میډیکل افیسر هم یې په خپل هم ولته ما سرویسز بدی ته موږ دا ورکو چې زموږ پهله ډیټاکس سیشن وي دا اسه ډرګ ایډکټ د بخنه غواړي دی خو چې دا موږ کوم ګورو نو دلته موستلی چې چرته پټ سای ته وګورو نو زیاتره ډرګ ایډکټ خلک پاتې کیږي دا سیزویم چې کم خلک به داسې وي چې غلطه پاتې کیږي نو ډرګ ایډکټ خلک پاتې کیږي دلته نو ان شاء الله فیسیلیټیز به هر څه خوي او ما به تاسو ته هم یو ریکوست وکړم چې چرته ویزټ مو کو ډیټاکس نه پس ان شاء الله دې کې پراپر طریقې سره لګ نه ډېر چینجز راغلي اس یو میاش پس په ان شاء الله دا ولست خایو ټیک ته همداسې به کوم صحتي څنګه شو امپروومنټ شو صحیح ده ان شاء الله همداسې به کوم ملاقات ان شاء الله ثانک یو ډېر مهرباني اخر کې بس سره یو خبره تاسو سره کوم تیر شی وزل چې کوم زنانه وا وغه آی سایډکټ هم هغه باندې د ولس یو داسې د خوشاله هم اظهار وکړي چې کم از کم چې کوم ادارې دي متحرک شوي هغه را پاسې دي سویل غواړي دا وخت ډېر ولسته قتل غواړي کې ان کیس داسې چې زنانه په نورو فوټپاتو باندې یا چې داسې په سړکونو باندې او هغې تاسو رابطه کول غواړي نو آیا تاسو په دې باندې بیا ایکشن اخیستلی بسم الله الرحمن الرحیم ګوره زه خو عوامو ته دا اپیل کوم چې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی دپاره خو زما مطلب صرف دا دی چې تاسو یې چرته هم وینئ دا دې خلکو یو دغه غونته کې جوړ کړی دی راویش غونته کې جوړ کړی خو دا د پېښور ډسټرکټ چې کوم دی ډیو صاحب د سیکټري سوشل ویلفیر دا انسټرکشنز دي چرته په فوټپات باندې به یو قسم داسې نه پرېږدئ او چې چاته هم دغه کېږي سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ډیو سره رابطه کوي انشاءالله د هغه ټیم زه میډم دا به راځو او پاکه ټایم چې هر ټایم یې که شپه وي که ورځ وي دا به مونږ د دغه فوټپات نه اوچته مونږ سره هر قسمه فیسیلیټي شته مونږ سره ارګنایزیشن کار کوي مونږ سره خپلې دفتر شته دی مونږ سره شلټر هوم شته دی مونږ سره دارالکفاله شته دی هر قسمه فیسیلیټیز مونږ سره موجود دي مونږ ته صرف نشاندهي کوئ دقسې به انشاءالله راوچتو او خپل آفس او د دې ته به ښایسته زندګي میلاویږي ځکه چې د دې هر څه چې کوم دی د دارالکفالي دا انچارج ده مونږ سره هنا عارف انشاءالله چې هر قسمه فیسیلیټیز هغه مونږ الریډي ورکولی شو او دوی به هم د خپل دغه وکړي خو د دې نه به نه پاتې کېږي یو انسان هم کم از کم په دې سردی کې جمی ډېره مهرباني جی تاسو ویل غواړم او جی بالکل نو موږ خو اول ځلم ډېر کوشش کړو چې موږ هغه ښځه ریسکیو کو بویځو هغې ته موږ ښه دغه ورکو خو هغه موږ سره تلو باندې تیاره نه وه موږ خاص کر هغه ماشوم یې دپاره ویلو که نه چې هغې مور یې ووایي چې دا 3 ځله د آیس کلي دي نو موږ وایي چې دا موږ سکیور کړو هغه موږ بوځو هغې ته موږ دغه ورکړو خو موږ سره په هېڅ دا تاسو ورته هم ښه ډېر مینت وکړو موږ ورته هم ښه ډېر دغه وکړو خو سوال زاري وکړو خو موږ سره نه تله نو دغسې که نور څه دغه موږ ته د عوام وایي موږ به ورسره انشاءالله ضرور تعاون کوو موږ ول ځان را رسو چې چېرته هم داسې څه وګوري نو که عوام وغواړي هله کېږي داسې که نه هغه موږ سره شامل شي په دې کې نو ډېره مهرباني انشاءالله پر روان وخت کې به موږ تاسو نه ډېرې منډې وباسو انشاءالله ضرور ځان چمتو ساتئ جي او انشاءالله اوس تاسو هم لګیا یې اینی ټایم تاسو مونږ ته ویلی شئ کوم ځای کوم چې نشاندهي کوئ مونږ ته کال کوئ ټیم هر وخت موجود ډېره مهرباني جي ډېره شکریه جي ډاکټر صاحب ډېره مهرباني به دا پیشنټ بوځي او زر به یې تپوس مونږ کوو او ولس ته به بیا ښایو چې علاج څنګه وشو دا څنګه شو